حضرت موسی علیہ السلام په بنی اسرائیلو کې پاسې دو تقریر وکړ، ډېر بهترین تقریر وکړ، ډېر خشتا داسې تقریر وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهېدې، زړونه د خلکو ویرېدل. نو چې ښه تقریر بعضې وخت د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي. یو سړی مجلس کې پاسې وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته، ستا نه پوه زیات شته، ځکه چې دا تا کم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده، دا خو تعالی خدای ډېر لوی علم درکړی دی او ډېره پوهه ورکړې ده. بل څوک ستا نه زیات پوه شته؟ موسی علیه السلام ورته ویې نه زه پوه یم. خبره ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي. امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد. نو چې پیغمبر استاد شو امت شاګردان شو، مونږ ته چې څومره دین خولی دی مونږ ته چا خولی دی؟ حضور پاک. نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابو کې بل څوک نه. ټیک ده خبره، شاګرد دی هغه استاد یوه. بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي، پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي؟ الله نه کوي، د چا شاګرد دی. نو خبره ټیک ده، تاسو هم نه زده کړه کوئ، زه د خدای نه زده کړه کوم، تاسو زما شاګردان یې، زه ستاسو استاد یم. تاسو ته چې مسله پېښه شي ما نه به تپوس کوئ، کیدای شي ما سره جواب وي یا نه، خو که ما ته څه مسله پېښه شوه نو ما ته به اشکال نه پېښېږي، ما له به خدای فورا اطلاع راځي. نو خبره ټیک کړې وه، خو دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه دا د خدای نه خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکار و چې دی ویلو چې الله ته پته ده. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه، خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی، وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوهې دی، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګي چې پلانکي سره خو زما نه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ چې هغه ته زده کړي، یا پته ولګي چې پلانکي کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه علي خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهې. خو زما نه پوه شته او شته دی. کوم ځای دی الله زور پسې ځم مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه به معلومو نه خراته وخایا ګوره ټکي ټکي کې اوس الله ته محتاج دی، ټکي ټکي کې شته او شته دته پته نشته. کوم ځای به معلومو ما الله چې الله ته اوس خایا خو خدای ځان ته محتاج کوي. وی ځان سره یو کب والی او چې کوم دی دا کب جمدې شو دقه دی به دا ناست دی. یوشع ابن نون شاګردو هغه ته ویده چې زو اشنا شاګرده زو او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته. زامبیل کې نور خوراکم واچو او کب یې رویت کړی کب یم پکې واچو او چې کومه لار ورته خدای خولی په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته نو هلته یې ډډه وواله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاړه والته او چې ډډه یې وواله دواړه اوده شو. شاګرد یې مخکې پاسې راویښ شو. نو شاګرد یې ستړی و نو تیلی یې کوله وکړه د هغې نه خوراک رالی. یوشع ابن نون چې تیلی یې کوله وکړه سنکرې نه خوراک رالم، هغه رویت کړي کب په یو تیلی نه ټوپ کړی او دریاب ته وغورځوی. هله موسی علیه السلام معجزه ده. الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سنګ ټوپ کړي او ورپرېوته د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنګ پکې جوړ شو، لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ کې جوړ شي. حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا معجزه شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه، او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو. ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام. نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو، شاګرد نه خدای خبره یېره کړه. یېره او یاده د چا په لاس کې ده؟ ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتلی، بعضې تاله در کړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه ووو چې بشیر جان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی نو زموږ څه کولی شو؟ بشیر جانه تعلم تسلی در کو یار کړ چې تم خپه نه شي. نو که موږ د دنیا غوبل او کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلی جنت کې پراته ده د ښځه
دلته نشته کم ځای ده جنت کې به د انتظار کوي دې دې ولې لږ زر لاړ شي که نه او که نه زر دې ولا لاړ شي که نه هلته ولا ما ساتلې د هغې له زر نه راځي د دنیا د قڼۍ پسې منډې وی دا ده نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلي دي نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده پیغمبر مبارک نه باندې م خدای یېره راوستی ده په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې لومبۍ زمانه وه او مونځ کې ګرځېدل هم جایز وو لومبۍ زمانه وه په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو یا ویې ګرځو یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاڅېده انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله د خدای رسوله هیر چې دي شو که مونځ کې کوتاهي راله مونځ کم شو نبی علیہ السلام وی دواړه نه دي شوې پوره یېره ده بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو ابوبکر عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي اصدق ذوالیدین دا سړي ټیک وی وی او صاحب ټیک وی وره یېره ده ورمخکې شو هغه 2 رکعات یې وکړل او بیا سجده سهو وکړله نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار قابل مونځ سره شوق عقلمند حافظه مضبوطه لیکن دا د یېره پرې راځي بعضې څیزونه خدای ځان سره ساتلي شاګرد نه خبره یېره شي چې موسی علیه السلام پاسې د چیزو کونټۍ او د ګوډې راواغېسته روان دي ځي 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 خو دقه ځای پورې پې ستړه نه وه راغلی اسې ډډه وواله دمه شو ستړې بعضې وخت پابندني راغلی اسې وله خوند ورکي یو ځای کې لږ ډډه مې ووالی بعضې وخت سره خوب هم نه ورځي اسې بالغ ته ډډه ووایي یاره خوب هم نه راځي ستړی هم نه یم اسې به ډډه ووو لږ خوند به راله راکړي چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شواروز مزلې وکړه چې ښه شب مزلې وکړه نو شاګرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هغه تیلی دې راوباسه لږ خوراک راکړه ستړی شو چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل اوهو استاد جي ما نه خو خبره یېره وه هغه مخکې چې تیږې ته م ډډه والې وه هغه کب خو ټوپ کړه دریاب ته پرېوته وما انسانیه الا الشیطان انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان نه خبره یېره کړه شیطان هم د دماغو کې پروتي انسان ته وسوسې اچي بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصناک خو ډېر زیات دی یو څوک سره سړی ذوالقندار ته رسوي خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فرتد علی آثارهما قصصا وی او مقه ځای دی زه چې ځو زمونږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس سنګ رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاس دی سپین څادر یې اچولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیه السلام ادرید وی السلام علیکم ورحمت الله سلام یې پرې واچو هغه سړی ورته څه وی وی انا بارضک السلام دلته خو سلام څوک نه پېژني دا سلام هم څنګه واچو بعضې خلک دغه حضرت خضر دی بعضې وی موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته دا دروغ خبره ده علم غیب د چا خاصیت دی په پټو غیب رازونو الله خبر دا بل چا نه ورکوي که ده سره علم غیب وی نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته تا ولې سلام واچو ولې دې تپوس کوي موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته تا څنګه سلام واچو ته سلام نه څه خبرې دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي او ورته وایي انا موسی زه موسی یم ګوره بیا نه پېژني که علم غیب و نو بیا خو به پېژندلی و که نه بیا نه پېژني موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی ورته تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلی ورته تپوسونه ته کوي څه پسې راغلی یاره تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم او ورته څه وایي ګوره بعضې سادهګان وایي د سره د غیب و علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده
او ورته سوی موسی مال الله یو علم را کړی دی تاله نه در کړی او ته په نه پوهیږي هغه ته نه پوهیږي او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته پاغي زه نه پوهیږم یو علم خدای تعالی در کړی دی ما سره نشته لا اعلمه پاغي زه نه پوهیږم یو علم تاس ما سره دی هغه باندې ته نه پوهیږي ګوره پته ولګي ده کنه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا وته بیا ولي وي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه په نه پوهیږم زه نه پوهیږم دا خدای هغه یو خاص علم ورکړی حضرت خضر لا چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام لا نو ورکړی دا کم علم دی دا د امور تکوینیه علم دی دې سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم ادا چې یو شی به لرې و د ده به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښو ټول نه بعضې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو او که یو شی به په زمانه کې لرې و کال پس 10 کاله پس به ښکاره کېده ده ته به خدای مخکې وښو ټول نه بعضې دا ولا خدای علم ورکړی او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو دا د غیب نی دا یو علم د امور تکوینیه علم دی یو پوهه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړی دا چاته له تجربې نه پته لګي ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه پې تېرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی ګورې دا یو 15 غنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعضې انسان ته تجربې نه پته لګي بعضې انسان ته الله بله پوهه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي او د دې څیزونو د شریعت سره ورسره تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښې وایي هغې ته صبر هم نشي کولی وایي کوم به دا چیز روان شو اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد بیا څوک نه یادوي د دریاب په غاړه روان شو یو کشته را روانه وه کشته والا چې حضرت خضر وپېژند هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل هغه زر راله او کشته یې ورته خوا کې ودروده کم خواځي مولانا صاحب پلان کې ځای ته ځو دا خیر او خیجه او بې پیسو یا بېکارۍ بوتلل د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي زم په پلان کوچ یا په سوزکي کې اکثر پیسې ته وانخلي زه چې ځو خیرات یې بول دواړه وختل چې کشته د دریاب میسته شوه حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواغېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتۍ نه یو غټه دړه جدا کړه موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څوک کړل اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا دا تخته وباسې خلک غرقې د خدای بنده اوس به اوبه راننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک او څه وایي وایي خیراتي راوچت کړو مفتو کې راوچت کړو خیره سره وکړل نو عمدت الی سفینتهم نو تا ول کشته غرقې تا سره څوک خو کې تو سره بد کې او خلک هم غرقې چې دی وایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کولی نه ویلې بس موسی علیه السلام پوه شو وایي ښه زه به زه ټیک شوه بیا به دویم سوال نه کوم بیا به نه کوم چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوکلې راغېښتې چې پکې په زور ورکمه او دا غاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي اوبه را دننه نه شي حضرت خضر هغه تختم ته یې خوا غورځول او څادر یې مخ خوا کړ تا خوا کړه اوبه ولې راځي یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو هغوی ته خو یو لوی ولی الله د زمانې ښکارېده او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی او محققین علما لیکي چې دا پیغمبر و هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر ځکه وروستو په خپله وایي وما فعلت وانا امري دا مې په خپل اختیار نه دی کړی او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما
یو خاص علم می ولا ور کړی دی او التا معشوم وجنی نو معشوم په الهام څوک نه وجنی الهام څه حجت نه لري دا خدای په امر به وجنی نو علما لیکي راجح هم دادا محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشته نه کوس یو معشوم لوبه کول حضرت خضر ورغی او معشوم یې د سر نه رونی په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلب شو سره وته پیغمبر له خدای طاقت ورکړ خړې لوی طاقت چې سره مات کوم موسی سم ورټوب کړ دا دې سوکل اقتل نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا دا خود ډیر خطرناک کار وکړ معشوم دې بی ګناه ملک د خدای بنده دسکه ګوروي ما ته نه وی چې ما سره صبر نشي کوي یاره بس وېدا سکار دی یو ځل مې پرېدا نو که په دریم ځل مې ووې نو بیا څه خپل خوخه اوس موسی علیه السلام چې وسره واده وکړه بیا ولې په اعتراض کوي د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري نو پیغمبر به په خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه او که اعتراض یې پرې ونه کړه دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي دا بیا د جواز دلیل ګرځي که دې ځای کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به یو مسله وه تا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماته وه د پردي سوزکي نم شیشه وباسه د پردي موټر نم شیشه وباسه ولې د کالته یو کس کار کړی دی موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده به دا د شریعت حکم دی زم نه هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا کې چل دی وروستو را روانه ده خبره نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر په چپ پاتې شو دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی اوس په لاره تلل انطاکیه او ښار د هغې په خوا ورتېر شو هلکه موږ مسافر یو خدای مو بخښه ډوډۍ راوړی هغه د جهان شوم پړقو هغې ځای مړه موږ ځان له د لوګې مړه شو تاسو له موږ نه ډوډۍ غواړئ بعد شوماني ډوډۍ ورنه کړه چې په لاره تلل یو دیوال پکې کوږ دی او قریب و چې را پروتې وې حضرت موسی علیه السلام ودرېده او دیوال ته لاس اړم کو نیغې کړ یو لاس سره مخامخ برابر کړ موسی علیه السلام ورته دا دې څه چلو موږ د هغوی مېلمستیا شوه د چومپړق بچو نوړی ډوډۍ را نه کړه اته دیوالونه وله جوړی او چې دې جوړو نو سره به خبره کړې وه چې دا دله جوړو خو موږ باندې ډوډۍ خو خورئ که نه دا دې څه چل وکړه هغه وی هذا فراق بیني و بیني بس زما ستا نه کېږي زه خو چې خپه خوځوم ته را باندې اعتراض کوې زه چې کار کوم نو ته دا دې څه چل وکړه نو هر وخت زما ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي کوم ځای سبق ویلی کېږي دا نه کېږي دا زما ستا جنجال زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړه زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړه دا نه کېږي استاد جي بس کاکاجي نور زما ستا نه کېږي موسی علیه السلام هم پېښ شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړه د خو ما خو یو سوپ کې کمال دی خدا خو زما استاد دی خدای خو در رالېږلی منو ادب خو به کوم یعنې هغه قبطي چې کله هغه روانې کو او موسی علیه السلام ورته سوک ورنیښ کو او صرف ادب یې ورکو خو چې یو سوک یې ورکو بس هغه ډرون حمله وه هغه په ځمکه پرېوته او خرخر ساتې ووته سار له بل سره جګړه کوله راشه کنه موسی بل جګړه کوي خو چې ور مخکې شو هغه بل وي چې پرون خو د یو بېغمه کړی خو ما له سوک راکړه خو ما هم بېغمه کې ای موسی دا څه کې دا نه جو زورور او بدماش جوړی دا څه کې عیاذا بالله نو موسی علیه السلام د پیغمبر د 4,000 ځوانانو برابر طاقت دی د عامو انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه د 4,000 ځوانانو طاقت خدای پیغمبر له ورکړ وته یې ودرېږه چې تاسو خبرې وکړم چې کومې کارونه مې وکړل تا ته ناشنا ښکاره شو وایي دا کښتۍ دا د 10 مسکینانو 15 روغ او 15 شلیان دقه یو کښتۍ ده او په هغې مزدوري کوي مخکې یو ظالم بادشاه اعلان کړی دی چې د ما کښتو ته ضرورت دی او چې کومې روغې کښتۍ دي به حق سرکار ضبط نیسئ ضبط کوئ دا کښتۍ په هغه بادشاه ور روانه ده خلاصېدی خو ترې نه شي نو چې ورشي دا خو روغه کښتۍ ده نو ضبط به یې کېدی دا خواران به څه کوي نو ما ولا عیب جنه کړه
تخته مې ته وستا چې د بادشاه کارداري دا ویني او وګوري وی بچ دا خو سوره دا نه ضبط کو بادشاه وی روغه ضبط کې نو دی غریبانو د بدا کشته محفوظ پاتې شي دا مې ځکه وکړه ورس دا زماغه مقصد دل تراغس اسنګه چې ظاهر کې خو کشته تخته استل خنه دي ظاهر کې خدا خشه نه دي خدن ورپسې سونه فلسفه پرته ده لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کشته به د مالکانو ته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خو کشته دی ولا خراب یو تخته استل خدي خو ټولې وته بچ شي یو تخته استل خدي خو غونډه کشته به وته بچ شي دقه سي ظاهر کې به مونږ ته یو کار خنخ کاری او هو زوی نه جوړ شو او هو لور نه جوړ شو او هو دات مصیبت شو او هو پیسې روکې شوې او هو زوی مړ شو خدن باغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زوته په نه یو خبر دلته به سوایو رضا بالقدر خدای بس ته په سر عزیز په خوشاله در د خپل قصه وکم زما چې کله خادي ووادو بابا جی زمونږ جم دیو مونږ خو ډېر تنظیم کړو د ډېرو خلکو د میلمستیا تنظیم هم کړو ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه بله دیګونه هم باندې کړي ټول تورنګزو او میره او ګیر چاپېره خلکو له ډوډۍ ورکړې د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او څاڅکي شو یاره زما به دماغ تیاره شوه ابټیاري له ورلمه ما وی دا به څه چل کوو چې ته ترپالونه وړو هغه وی دا خو یو دیګ نه دی او نه شل دی او نه 50 دی دا په ترپالونو کوم ځای کېږي ای خدای دا به خدا خو ټول کلي ته میرو ته عمرځی تورنګ اوتمانځی دنیا خلق دی بابا جي اوس هم خیرات بس کړو دا به څه کېږي نو زه په منډه رالم زموږ بابا جي ناستو سربلند خان مولوي صاحب د نوي کلي او ورسره ناستو او نور علما نو زه وارخطو ماته ولې ما جي باران شو څاڅکي شو دوا وکړه جي مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو دی خلکو سره څه کوو دی ډوډۍ سره به څه کوو بابا جي زمونږ وخانده ما ته وی بچې الله په خوشاله چې دا باران کوي الله په خوشاله دی که خپه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشاله وي چې خدای په خوشاله دی موږ هم په خوشاله دا غرضا بالقدر الله په خوشاله دی موږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو موږ هم په خوشاله بس دې کې دوام نه کوو یار په خدای یقینو کې چې دا سره علمه یو پیلاس شل ساس کیو شو هغه ځای مونږه چلقو راته شو او باران بن شو وریاض لاړه خنور روخت سبا خپ پندیدار پروګرام شو یاره ما وی خدای پاکه د نیکانو د بزرګانو د خلی خبر عجیب ناشنی د خدای پر رضا راضی شه باقی مدد بده الله کوي او کته نه خدای زدی لیدې ما هغه بل خو مونږ نه کوي یو زه خو کوم او زه دې راو پرځولم زه دې نه جوړه کړم زما بچي دې مړ کړو ما څه چل کړی دی خدایا نو په دې والله که ور سره وکړې شي خدای سره نشي کولی مخه پکوه الله چې کوم کار د الله په لاس کې دی په هغې راضي شه راضي تکن اغنى الناس نه به دې خدای مستغني کړي او ته په خپل هم صبر شي صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړه وروسته فلسفه ده ما ته یو شی ښه نه ښکاري الله ته به ښه ښکاري الله به زما خیر لټوي دې کې به زما خیر دې کشتۍ والا خیر یې ولټو چې تختې ته وله جدا کړله ظاهر کې شر بادشاه نه بچ چې به بادشاه کشتۍ ورله پولیس والا ولاړو دې خو راوله کشتۍ والا یو بې قطر چې کومه روغه وه دا به حق سرکار ضبط ځې ځېږې چې کومه ناجوړه وه نقصاني وه ځې چې دی وکته نه خو جي تخته وتې ده دا خو نقصاني ده ځې کوې ځان مې مزدوري هلک مې ولې مړ کړ د خدای په علم کې دا ماشوم کافر و چې دی کله لوی شي دی به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه مور پلار به هم کافران کوي ځان سره نو ما ته الله حکم وکړو مړ که دا ماشوم مړ مې کړه او ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بد مور پلار به څونه جړا کړي او بیا علما لیکي چې د دغه ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه اوس بیا عقل دلته کار نه کوي ښه زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخې تک تور شي خپی د مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده ټیک ته په زوی نه صبر راغی زوی وارث شو
دا خدای کار دی خو لور بختور شی دی ډوډۍ پردی خوري دوا خپل مور او پلار ته کوي او ډېر زامنه مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه کوي دا هم ډېر ولیدل او واده کړي لور او چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره لور رحمت دی لور خدای ورکړه خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا د ما لوره شوه علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه زوی خو که د وجلې خو ور الله ښه پوهېږي عسى ان تکرهوا تا ته به یو شی بد ښکاري لیکې به خیر اجعل الله فيه خيرا كثيرا الله پکې خیر اچي لوی خیر دیوال مې ولې نیخ کا ځکه مې نیخ کا چې دا د دوو یتیمانانو دیوال او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده که دا پرېوتې وې تربورانو یې خزانه راغېسته په خپل منځ کې تقسیموله ما ته الله وې نیخ کوله ما فعلته عن امري الله وې نیغې کا نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې کا چې دا کله بالغان شي بیا به له خدای راوغورځي خپله خزانه به بس په دې وجه مې کړې دا الله حکم وکړه پیغمبر ته ما فعلته عن امري ما نه دي کړې ما ته الله دا حکم دا وکړه ورونو دا د غیب علم نه دی ښه ولې حضور پاک اسه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبر یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته رسول الله مبارک هغه ته هم نشته هم تمنا کوي امید لري چې که د صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي خو د ما د خبرې مقصد څه دی هغه دا چې یو الله دلې یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه او که تا ته شرخ کاری اوهو دا خو نشو زوی بیمار شو زوی مړ شو مال لاړ خزانه روکه شوه ناجوړه شم پلار ناجوړه شو زه خو مونځ کوم دا تکلیف ولې ورسېد دا مصیبت ولې ورسېده نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی خیر نه ته نه خبر تا ته د هغه خیر پته نه لګي بس چې خدای دې لکه ما فیصله کړې ده په هغې راضي شه ورده بما قسم الله لک خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي لیکن پړه کې به څه الله بس چې ته پې خوشحاله زه خوشحاله رضا بالقدر په تقدیر رضا خدای بس تا زما دې زوی له لږ جون لیکلی و که هېڅ خبره نشته خدای تا به زما دې ښځې لږ جون لیکلی و که نه بس ټیک ته هغه مړه شو ده به مرم که نه ته خو چې ته د مرګ نه خو مونږ خو د مرګ مری د ژوند مری نه دی راوړی او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوم که نه ها د دنیا لږ ژوند دې تېر به شي د مارونو اصل بنیاد یو بل شی دی دا دنیا مونږ په دې وجود کې دونه را دننه کړې ده چې اوس جدا کېږي مونږ ورپسې خفه کېږو حالانکه دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به نه را دننه کې باروبار به ساتي چې باروبار دی وساتله بیا څه نشته یو مثال تاسو در کوم دا کښتۍ ده نه کښتۍ بغیر د اوبو نه چلېږي بې د اوبو نه کښتۍ که څوک کښتۍ د اوبو نه بار راوباسي نو کوم ځای چلېږي او که په اوبو کې دن نه نو دا سمه ده خو چې بار دې راوویسته او د انورونو والا ټک ټک اوبه چوي ختمه به شي د اوبو کې خوشحالي کښتۍ ژوند دی د اوبو سره دی بار خرابېږي د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي خو د اوبه به باروبار انواله به پکې دا وي او که د اوبه پکې دن نه رالي وایه که نه کښتۍ به غرقېږي که به نه غرقېږي نو دغه اوبو نه بغیر د کښتۍ ګزاره نه کېږي لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروباري او که دن نه رالې د کښتۍ تبی دقه رنګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي خو دا به باروبار ساتو که دا هم دې وجود ته را دن نه کړل تبی ده کب نه دی کب دا په اوبو کې دن نه دی بغیر د اوبو نه ګزاره کېږي زمونږ یو مولوي صاحب دی دا کب کې سړی وخوري نو بیا مو بس کي چې کب دی وخوړه که نه نو به بس کې نو زمونږ یو مولوي صاحب دی هغوی د دې کب په ژوند هم بې د اوبو نه ګزاره نه کېږي او په مرګ هم بې د اوبو نه کېږي دی چې همدې دی هم د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي او چې مړ شو نو هم یې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي هلته به اوره به ورته هلته به ورته وورېږدي
او چې دی وخوړه نو سکاو بس کو ژوند او مرګ کې اوبه غواړي. لیکن تاسو د کبان والا نه تپوس وکړئ د دې کب چې یو ساس کې اوبه هم تېرې شوې دي مري دی به اوبه نه تېروي بلکل. ما یو ځای کې یو ځای ته تللی وم نو هلته کې ما ته چا وی چې دلته په دې یو سړي و یو دوست و هغه د کبانو فارم جوړ کړی. هغه کبان یې ټول مړه شو. چې کبان یې مړه شو هغه په یو ګاونډي باندې دعوه وکړه دا تا ورته دارو اچولي. ما ته چا وی صلح وکړه ګنې خبره دشمنۍ ته رسې ټوپکې راوباسي. خیر هغه چې ما تر څو رابطه وکړه بیا بل چا ولا روغه کړې نو زه تعزیت لاسې ورلم ما روغه بدله وکړو دا شکر دی روغه خو شوه دا څه چلو یاره ما ته وی چې مونږ خدا ګمان وکړه چې دا دارو چا چولي وایي وروسته پته ولګي چې دارو نو په څه مړه شو دا کبانه لکه وی دا په دغه شپه ګلی شوې وه نو مې ګلی وواله وی نه دا خو د کبانو ماهرین هم بیا راوغوښتل هغې وی چې دا کب کله ګلی وشي دا کب پې ګمان کوي چې دا څه ښه شی دی نو خلوازه کې ویښ خوري نو چې دا کب ګېډې ته اوبه لاړې دی مړ شو. خدایا په ژوند او مرګ بغیر دا اوبو نه ګزاره نه کېږي خو که خېټې ته اوبه لاړې تباه. دقه رنګې د دنیا نه بغیر زمونږ ژوند ګران دی نه د بچي نه بغیر تېرېږي نه د مال نه د عزت نه دا زمونږ ژوند دی نه د روغ صحت نه خدا به باروبار ساتي دننه به نه کې باروبار دی او دنه لاړ نو بس وایي خدای ته پې خفګان وي دا نه چې د رسول الله مبارک جړلی دی په زوی باندې خو زړه صابره کا بس خدای ته پې راضي زه راضي خو چې کله دې وجود ته دننه کړه او دنه لاړ نو بیا صبر نشي کولی دا باروبار ساته. نو دا د رسول الله مبارک د حدیث یو پټینه ټوکړه وه چې کوم شی د خدای عمرونه تقسیم کړي دي تعالی پکې حصه درکړه خدای مال تقسیم کړي دي تعالی یې حصه درکړه خدای زامن تقسیم کړي دي تعالی یې حصه درکړه خدای عزت تقسیم کړي دي بندګانو کې تعالی یې حصه درکړه خدای کارخانه تقسیم کړي دي تعالی پکې پټینه درکړه خدای ځمکې تقسیم کړي دي تعالی پکې درکړه خدای مسلمانی تقسیم تعالی پکې اسلام یو حصه درکړه بس په دې راضي شه. نو چې ته راضي شي نو خدای به دې مستغني شي او فطري تقاضا هم دا ده چې ستا په زړه کې خود به خود په خپله غنا راشي بې پروا به د کړو مصیبت نه به خلاص او که نه سوچونه کې او فکرونه کې ټینشن ګولۍ به خورئ. نو خدای چې کم کار ما ته سپارلی دی چې کوه کوم به او چې کم کار ما ته وي مه کوه نو نه به کوم او چې کم کارونه خدای ځان سره سپارلی دي زما اختیار پکې نشته او هغه وشي او مونږ ته ښه نه ښکاري زه به صبر کوم او کته وې دا خو نشو نو دې پسې شاته یو لوی فلسفه ده ما ته بظاهر کې شر ښکاري خدای ته به خیر ښکاري. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د شرونو نه وساتي الله تم د فتنو نه وساتي الله تم د آفتونو نه وساتي الله تم د مصیبتونو نه وساتي الله د دواړو جهانو خیر او برکت هم نصیب کړي.